سپک چې مالدار شي خواله مور ځه چې دا سپک ته بدل شوی دی دروند دی حالات یې نه بدلوي دروند دی حالات یې نه بدلوي په دروند باندې چې کوم انسان اصیل یو درونی او تربیت یې اوچت شوی دی په غریبۍ کې نه خرابېږي او دی په مالدارۍ کې اخلاق نه ګډوډ کوي دی په بیماری کې اخلاق نه ورانوي او دی چې روغ یې اخلاق یې برابري دی چې عالم شي هم اخلاق یې اقشان دي دی که جاهل شي نو هم اخلاق او خوی اوچت دی دی که ځوان یې نو هم خوی دروند دی او که بوډا شي نو خوی ښه دروند دی نو اصیل څه دی اصیل دی حالات یې نه بدلوي اوس کوم سړی چې تربیت یې نه شوی